امریکا د افغانستان د بانکي سیستم په هکله مهمه پریکړه اعلان کړه. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم د سوله ټي وي چینل لیدونکو ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. خبریال ویبپاڼه لیکي وروسته له هغه چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د افغانستان بانکي سیستم په یوه وخت کې د ګڼو ستونزو سره مخ دی او کیدای شي چې په شپږو میاشتو کې سقوط شي، نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې هکله باندې په ځینو انتخابونو باندې غور کوي ترڅو د افغانستان بانکي سیستم له سقوط څخه وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په یوه بیان کې وویل چې دوی نیت لري د افغانستان بانکي سیستم ته نغدې روپۍ ورپام کړي، خو د دې لپاره چې په داسې لارو چارو غور کوي ترڅو پورې دا پیسې په مستقیم ډول د طالبانو لاسته ورنشي او ګټه یې د افغانستان بانکي سیستم ته ورسیږي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې دوی د نړیوالو خیریه بنسټونو سره په خبرو بوخت دي ترڅو پورې د افغانستان سره کیدونکې مرستې په داسې صورت سره خلکو ته ورسیږي چې طالبان ګټه ترې پورته نه کړي. د اوس لپاره امریکا او نور غربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له لارې د افغانستان سره بشري مرستې ترسره کوي او په مستقیم ډول مرستې د افغانستان نوي حکومت ته نه سپاري. د بهرنیو چارو ویان ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د وویل چې سږکال امریکا د افغانستان سره 440 میلیونه امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کړې. هغه د افغانستان د اقتصاد پخواني حالت ته په اشاره وویل چې موږ پوهیږو چې د افغانستان د سقوط وړاندې هم د افغانستان اقتصادي حالت ناوړه و او د دې هیواد اقتصاد په نړیوالو مرستو ولاړ و. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان شول. امریکا د افغانستان د مرکزي بانک 10 میلیارډ ډالر قید کړل او د افغانستان مرکزي بانک ته د ډالرو ورکړه بنده شوه. ترڅنګ یې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک هم د افغانستان سره خپل راکړه ورکړه بنده کړه چې دې کار د افغانستان بانکي سیستم د یو خطرناک امتحان سره مخ کړ. ګرانو لیدونکو، د نورو مطالبو د لیدلو لپاره سوله ټي وي لایک او سبسکرایب کړئ او خپل نظریات په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ.